السلام علیکم زما ګرانو کتونکو او عزتمند اوریدونکو لیدونکو مردان کې د یو داسې شخصیت سره ما چې د پښتو فلمونو د لیجند اداکار د ارواښاد بدر منیر صاحب سره داسې تعلقات لکه د پلار او زوی یا د دوو وروڼو د هغې د وفات هم 19 کاله تقریبا وشو خو دغه رشته لا برقرار ده او قایمه ده. دا واحد اداکار دی بدر منیر، الله پاک دې سره د خورو بخي، چې په پاکستان کې د دوی په نوم کنفیډریشن دی ساس کړی دی. ورسره شیرین زاده بدر صاحب او نور ملګري دي او په مردان کې ملګري دي. آیا تاسو د هغه فین وئ، هغه مو خوښېدو، لومبی ملاقات مو چېرته او کله وشو؟ لږ په دې راسره خبره وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. بدر صاحب سره جی په د 1971-72 کې به دا فلمونه چې شروع شو د 70 نه بیا په دې کې به دا هغه وخت کې به چې دا ټي ویګان داسې هر چا کرنو زما یو تر وایي که رټي وو، موږ به دا 73-74 کې یو پروګرام شروع په دې پښتو فلمونو باندې تماشه د پلوشو دې چې تاسو یاد وي تاسو کتلي وي. د په هغې کې به چې موږ ته خو مشرانو نه به ډېر یېرېدو دې فلمونو ته به نه شو تللی، شرمېدو به یېرېدو به. او تقریبا هغه وخت کې موږ 5 کې سبق وی هغه پښتو فلمونو هغه دغه به چلېده په پروګرام چې کله به شروع کېده په ټي وي به چلېده، هغه په هفته کې به یو پروګرام و. موږ باید ډېر بېقرار وو، په هغې کې به ډېر اداکاران اخوا دېخوا جینکۍ هر څه به پکې وو. خو چونکې زما قدرتي کار و به دې زما ډېر خوښ و، د ده دغه ته به زه ډېر خوشحالېدم. نو بیا داسې کار وشو چې دا لا زړه نه وي زړه ته لارې که نه جي. بیا تقریبا داسې شپږم اووم کې 1975 خوا وشه زمانه وه. نو بیا په دې زه په دې نمبر 3 اسکول کې وم مردان کې، اووم کلاس کې زما په خیال زه وم. نو چې دا بدر صاحب د تاج سلیما کې باغي فلم لګېدلی و، نو مونږ اسکول کې به تلو نو د بازار نه مونږ وړېدو تاج سلیما سره خوا کې، زمونږ تاج سلیما شاته کور و. نو زه په ریسس کې دغه شوم، نو چې په ریسس نه رالم کور ته چې بیا سکول ته تلم نو خلکو غوغا جوړه کړې وه چې په تاج سلیما د بدر منیر راغلی. نو زه ما دغه وکړه دننه خو نه شوم تللی، خو ما یې راشه یاره دا خو لیدل غواړي، دا بدر صاحب لیدل غواړي مخامخ، چې دا به نه شوم یارېدی نه شوم لکه دغه کېدی نه شوم. نو هغه سره ودرېدم مګي سلیما ګیټ کې بار ولاړم ګیټ کې. بدر صاحب دغه ټایم کې راووته د عوامو سره ملاوېده، هغه ډېر ډډر او ډېر دغه سړی و جي، هغه د خلکو سره ملاوېده. نو ما ته داسې ګیټ طرف ته وکتل، جي تاسو ته ما چې لږ اړه نړه ته لارې که نه جي. نو هغه بیا هغې دغه وکړو چې یاره ما ته اواز وکړو چې یاره دې خوا راشه لرې نه بس برنډه کې. زه خدای شته هغه په ځان پوه نه شوم، زه ورغلم ما ورسره لاس میلاو کړو او ډېر په دغه سره ما سکول کې هغه تورې ملیشۍ جامې به وې، دنګه ټوپۍ به سورګل به وې. نو په هغې کې زه لکه ده سره میلاو شوم بدر صاحب سره، او ما ته یې ویل چې اسکول نه پټ شوی. نو ما ورته یا وجې مې ستاسو مې واورېدل، نو مې زه اسکول نه دغه شوم پاتې شوم. خو ما ته یې ویل چې زه بچي دغه مه کوه، اسکول نه مه پټېږه او دې طرف ته مه راځه، دا خبره نه ده چې ته سلیما ته راننوځې او خپل تعلیم کوه. هغوی به خپله تعلیم نه وکړل، دا دغه به یې ډېر کوه چې یاره تعلیم کوئ، هر چا ته به دا دغه کوه چې یاره تعلیم ته به ډېره توجه ورکوله. نو بیا ملاقات زمونږ وشو هغه ټایم، زه ډېر زیات خوشحاله شوم. ما ویل چې یاره بس دا خو ګوره ډېر ښه کار وشو. بیا زما هغه سره هغه لګون نورم پیدا شوه، مینه سیوا شوه نوره. ما کوشش کوه چې یاره دې نه مخکې تاسو فلم کتلی و؟ فلم جي ما نه دی کتلی، فلم مو نه و کتلی؟ موږ به د مشرانو ډېر یېرېدو، فلم ته به موږ نه تلو. بیا لږ وخت تېر شو نو هغه زما هغه سره هغه چې د هغه اخلاقو ته ما وکتل، هغه ملنسارۍ ته ما وکتل، چا سره ملاوېده ډېر په ښه طریقه سره. نو ما یاره دا خو ډېر زبردست انسان دی، دا خو د تعلق سړی دی. نو ما چې بیا په دغه باندې موږ راتلو سلیما په دې لاره، نو هغه وخت کې به جي د زنانو هم فلمونه راتلې، نو د هغه زنانو دا لار چې وه نو دا زمونږ لار وه. مونږ به د هغې په ګیټ ته ننوتم، ما سره بل ملګری مو هغه لږ د هغه غونته کې و چلته پورته و داسې. نو په دې سلیما کې اګزاست لګېدل، مونږ هغه اګزاست کې جي بیا هغه
باغي فلم بیا یو ځل کتلو هغه زاس پاسوري کې هغې کې مونږ ما به لکه دا دغه کوم چې به زه د بدر صاحب په هغه اداکارۍ باندې بس زه ډېر زیات مین وم. نو بیا مونږ چې څه وخت پس بیا دغه ته لاړو هغه داسې تقریبا څه 84-85 زمانه کې بیا دغه ته لاړم سوات ته. نو هلته زمونږ د شیرین داده بدر صاحب دي یو دغه به د سلیماګانو کې به دغه لګېدلو چاټونه به لګېدلو چې مونږ په دې فلم باندې بدر منیر ته مبارکباد ورکړو. زمونږ د ټولې مرکزي کابینې نومونه به هغې سره وایي کتل هغه وخت شامل نه وم. نو دوی په 84-82 کې دوی دا تنظیم جوړ کړی و د آل پاکستان بدر منیر فیډریشن په نوم باندې. نو ما وی چې یاره دوی سره زه څنګه ملاوېږم دا خو یو بل شان دی چې دوی سره ملو شم. بیا چې زه هغې سره بیا ملو شم شیرین داده سره بیا هغې سره به حیثیت یو ممبر دغه شم چې زه 3 پیرې په یو خپل کارډ پسې ما د ممبرۍ کارډ جوړ کړی د بدر منیر فیډریشن. زه 3 پیرې پای پسې منګورې ته تللی راغلی وم. یو وخت کې بدر صاحب د پلار څلوېښتي وه نو هغه دغه ته راغلی و د کلي ته راغلی و مدین ته مدین سوات ته راغلی و او ډېر زیات خلک وو په هغه موقع باندې. زمونږ یو ملګری سردار منیر زمونږ د دې فیډریشن دغه و مونږ سره یو ملګری و نو هغه د بدر صاحب ته په غوږ کې ویلو چې یاره دغه شان مردان یو کس دی ستاسو لپاره ډېر لیکل کوي هغه به تاسو بیا په خپله ووینئ چې کوم هغه دغه کړو لیکل مې کله هغه یاد وایي هغه شته ما سره پراته دي داسې تاسو به بیا وښایئ انشاءالله په ژوند وفا وکړه. نو ما چې بیا زه ځي لاړم نو مونږ چې خبر شو زه لاړم ما سره یو ترور زوی مونږ خپل ګاډي کې لاړو مدین ته چې مونږ لاړو نو بدر صاحب ولاړو پټکې والو سور پټکې والو به تاسو بیا په دغه کې وښایئ هغه تصویران شته ما سره. نو هغه کس هغه ته ووایي چې دا هغه جاوید یوسفزی دی کوم تاسو چې مونږ دغه صفت کوو چې ډېر زیات کار کوي ستاسو لپاره. هغه چې زه ډېر زیات ځان ته رانږدې کړم او ډېر دغه یې وکړه زما په دقه دوران کې چې اسف خان دي خدای ورله زندګي ورکړي اسف خان دي راله ورسره د خپلو ملګرو راله او مونږ سره ملاقات وکړو. نو بیا خپل ورور ته ووایي خورشید ته چې یاره دا جاوید او دا اسف خان دي هلته یو بېل ځای کې کېنوئ. نو ما چې لکه مونږ هغې سره کېناستو اسف خان دي سره زما اړه نوره مو لګېده بدر صاحب سره چې یاره دا ګوره ټول فیډریشن والا راغلي او ما سره ما له یو داسې دغه راکړه چې لکه زه دې سره کېنه یو خاص مېلمانه چې کوم یې سره کېنه نو اسف خان خو د هغه دغه ویار جوړي و که نه نو مونږ بیا کېناستو هلته هغه بیا مونږ چای مې دغه کړه. نو ما چې هغه ټایم کې بدر صاحب خو به ښکلې ویښته و بس ساده سړی و که نه نو ما هغه ته یو اظهار وکړم یاره بدر صاحب دا پټکې لږ لرې کړه چې مونږ دا تصویران دغه شان والو. هغه پټکې واله نه ما ته ویل چې نه دې وخت کې بده خبره ده زما د پلار والد صاحب خو ډېر بزرګ سړی و او لوی عالم و که نه جي او دا زما د پلار دغه دي شاګردان راغلي دي نو زه نه شم کولی خیر په دې ته مه خفه کېږه. خیر هغه ټایم مونږ بیا کېناستو بیا چې خلک مېلمانه رخصت شو جي بیا بدر صاحب مونږ سره کېناستو خپل بیټک ته یې راوستو خپلې حجره وه د هغوی اوس هم شته. نو بیا هلته کېناستو نو بیا خدای شته اسف خان دې رخصت شوي بیا او زمونږ خو سره د مینه وه نو مونږ ورته لږ حسا شو مونږ یې سره یو څو خبرې وکړو. بیا چې هغه سره دغه یې په زړه کې و نو هغه پټکې هم جي بیا لرې کړه ما سره بغیر دغه نه هغه تصویران وباسل او ډېر زیات خوشحاله و. ما ته یې لکه دا خبره مې وکړه چې یاره دا خو تاسو ډېر زیات دغه کوئ ما ته دې کسان وویل ما یې نه ولې نه جي. خیر بیا هغه سلسله روانه وه داسې زه به بیا جي ما لاهور ته تګ شروع کړه داسې تلم راتلم د سټوډیوګانو ته بدر صاحب سره زما ښه تعلق جوړ شو زما او د هغه لکه داسې تعلق و چې لکه زه به یو خبره وکړم اوس یې هغه ورور مړ دی او داسې کسان ما سره شته چې هغه بدر صاحب دا خبره کړې وه په یوه ټایم کې چې لکه څنګه زما خورشید سکر ور دی خو ما ته د سکر ور نه جاوید ما ته نږدې دی او هغه دا ثابته کړې مو هلته زما چې به کوم عزت و نو بس دا الله تعالی کړي و بس عزت ورکول والا الله دی زما چې به هغه کوم عزت کو بیا دې وخت ته رالم چې ما یې په کور کې بیا کمره دغه کړه زما او د هغه به داسې تعلق و چې لکه په لاهور کې چې ما ته په خپل کور کې کمره راکړه ما ته چې ته کله راځې زما دا ستا ځای دا ستا خپل کور دی او ما له باقاعده هغې کمرې دپاره چې زما څه دغه هغه به یې تاسو برابر کړي نو ډېر عزت به یې کوو ډېر خیال به یې ساته تر دې حده پورې دي چې لکه بدر صاحب بیا به د شوټینګونه راتله مانسیرې ته ابټاباد ته نو ما ته به یې ټلیفون وکړه هغه وخت کې موبایل نه وي دا پی ټي سی ایل زمانه وه
زمونږ بازار کې کور نو ماته په ټلیفون باندې راوکړه چې یاره زه راغلی یم پلاکي شوټینګ دی راشه. زه ما به سهار وختي ځان ورسول ته ټول ورځ ما د هغه شوټینګ وکړه، کله شپه کړې کله نه کړې، بس بیا به رالم واپس. زما د هغه ډېر ښکلې یو دغه برابر شو. یو ټایم دی یو دوه خبرې داسې کومه چې لکه یو ډېر لکه لیجنډ او ډېر ستر پښتون او ډېر نر سړی و که نه چې لکه هغه ما سره بیا هغه د ورورولۍ هغه تعلق زما والد صاحب چې بیمار شو د هغه تپوس له راغلی و، بیا زما والد صاحب وفات شو، بیا عجیب هغه هم لم راغلی و. نو دا ډېره غټه خبره ده. هغه پښتون سړی دی تاسو چې وایئ چې هر کال مونږ د هغه برسې او دغه مناوو نو دا مونږ چې د هغه پښتو ته ګورو هغه زمونږ هر ځای کې خیال ساتلی چې زمونږ باقاعده موږ له سپورټ راکړی، ما له به غم ښادی راغلی. زما یاره خبره منلې ده. دونه مې ورته ویلي چې بدر صاحب فلمونو حالات خراب شو فلم کې کار مه کوه. هغه خبره هم خدای دې عزت وکړي، خدای دې وبخښي مړ دی اوس. هغه خبره هم ده ومنله. او یوه بله خبره دا ده چې لکه چې زه ما ته به دې ملګرو ویل ستا خو بدر صاحب سره ډېر ناسته پاسته ده او دغه دی، نو ما ته وایي چې یاره دا دې بغیر ډېر ته ښکلې نه ښکاري. نو په ایماندارۍ چې لکه یو ځل د دې دغه نه راغی د دې ماریشس نه سید نور فلم نه دیوانه تیرې پیار کې، نو ما ته یې ویل راشه شپې له هلته چې لاړم لا ورته هغه دغه یې راوغوښته هغه جامت والا هغه دغه یې کو دا ټول هغه مغې والا ولړل. نو ما ورته بدر صاحب مې دا برید مخ راوي دا سره ښکلې ښکاري. نو ما ته چې داسې په یوه سترګه وکتل نو ما ته ویل چې بس چې ته ویې نو بس نه به ښایم. هغې نه پس چې بیا برید مخ راوي. خدای دې عزت وکړي، خدای دې وبخښي. ما خبره یې ومنله. بیا چې څه وخت پس د یو خپل حکومت وکړه داسې یو فلم ووایي کې دې بیا لږه ږیره داسې وړه وړه پرېښې وه. نو ما دا د ملګرو به ما ته دلته ویل یاره دا ږیره مو سره ډېره مزه کوي. ما ورته بدر صاحب مې دا ږیره بس مخ راوي دا سره مزه کوي. وایي خلک خوښوي هغه دغه شان ساده سړي و چې مې خلک خوښوي که نه جي. نو یو ډېرې اوچتې پایې واله لکه انسان او لکه د هغه خلوص او د هغه مینه که نه جي. چې ته په فلم کې ورسره په سکرین مین راغلی دغه شوق مو لرلی دی؟ یاره جي څو پېرې دا مقراله چې هدایتکاران او فلم سازان به هم دا کوشش کوو. زما هغه سره دومره تعلق پاتې اوس په هغې په هغه کې اسف خان صاحب جمدی نو که تاسو غونه تپوس وکړئ چې د دې څنګه تعلق ولا به هم تاسو ته ووایي. نو ما ته به دې اکثر وي یاره کښېنه کله داسې دغه به سین به داسې یا به څه ګانه وه نو ما به معذرت وکړم یاره زه نه کښېنم. نو به داسې هغې ته ووایي چې دې خبرو له نه راځي، بس صرف ما له راځي، ما سره یې مینه ده او بل څه سره ده څه کار نشته. جي یاسمین خان دې خدای وبخښي اخري دور کې محبوبه ډاکو فلم یې جوړه خپل بدر صاحب د دې وخت کې نالګي وه. نو ما دې د شانو سټوډیو نه راوته ما خپلو کې نالګي وه یاسمین خان او بدر منیر. نو دې د محبوبه فلم جوړه محبوبه ډاکو هغې کې بدر صاحب خو خیر نو دې خو نالګي وه خو دې به کار کوو هغه یو بزنس و که نه. نو د یاسمین خان دې خدای وبخښي دا ما بس دوه بېرې لیدلې وه خو دا تصویر مسویر دا شوقونه ما نه کوله. نو ما ته ګاډۍ ودروه سټوډیو په ګیټ کې شانور ته موږ ناستو بدر صاحب راسره یو بل لاس ته نیولي وو داسې. نو ما ته یاسمین خان ویل چې خیر په خیر جاویده داسې راسره میلاو هغه ناسته پاسته لکه موږ ده به لیدل که نه جي. نو ما ته ویل راځه چای وانس که نو بدر صاحب زه لاس نه راښکلم ما ته راځه ما دا بس یو چای ویست. نو خدای ستنه ما خو دغه خبره نه شوه غورځولی لاړم. الله مې زه که جاوید صاحب دا راته وایي چې د بدر صاحب د وفات نه پس تاسو دغه فیډریشن هم ښه فعال دی هر کال تاسو تفصیلي سره تفصیلي خبرو. اوس په دې وخت کې د هغې چې کوم بچي دي یو دلبر منیر دی یو فرحان دی یو جي سید منیر دی مثلا یا کل منیر دی په سوات کې دا سوات د هغې بچي دي دا دوه دي او د دې 15 خوریان دي جي. او په لاهور کې چې د بدر صاحب الله وله عزت ورکړو په دغې باندې چې بدر صاحب ما ته ویلو چې شکر وباسم چې ما له خدای پاک په لاهور کې لور نه راکړي. د دې خبرې ډېر ده او هغه کوي چې د لاهور حالات ډېر خراب وو او هغه ما ته ثابته کړې مو وه یو کس دغه کوو خو ما نوم یې نه اخلم هغه ما ته ثابته کړې مو وه دا ما د خدای نه سوال وکړو چې ما د خدای په لاهور کې لور مه راکړي. او شکر الحمدلله زما ډېر زیات عزت کوي سید منیر شو کل منیر شو. نو هلته درې زامن دي هلته چې په لاهور کې درې زامن دي فرحان منیر اوس دلبر منیر دی ورپسې چې دویم نمبر چې دی نو هغه عمران منیر دی.
ورپسې په دریم نمبر ټولو کشر چې عدنان منیر دی. عدنان منیر او جی دا زامن یو فلم ته راغلی دی دلبر منیر دا عدنان منیر او دا بل فرحان لوی څه کوي؟ فرحان خو دلبر منیر دی که نه چې فلم ته راغلی د فرحان نامه ده د خپله نامه فرحان ده او د دوی چې کوم خپل پروډکشن او بدر منیر پروډکشن و مخکې بیا هغه پروډکشن د فرحان منیر پروډکشن باندې هغه شو لکشمي چوک کې باقاعده دفتر و او خپل فلمونه هم بدر صاحب ډېر جوړ کړي دي که نه چې تقریبا د 15 فلمونو پورې بدر صاحب د خپل پروډکشن نه فلمونه جوړ کړي دي نو داسې چې لکه ډېر د خپلو فلمونو کې که داسې خاص فلمونو نامې درته یادېږي؟ د هغې کې خو چې بېوقوف و پښتون توره وه دیکان و چغه وه او عجب خان و ناوې د یوې شپې خو لکه داسې فلم و چې لکه ښه فلمونه لکه په دغه کې که مونږ خلک وایي دا محمد علي او ندیم ټول کې په خپل ځای خو ده په هغه ټایم کې چې کوم نو د هغه ټول جسم لولي کله چې ناوې د یوې شپې بس پښتو فلم والا راج کړی خبره د زامنو کې ده او تاسو بیا د هغوی د وفات نه پس زامنو سره هغه تعلق همغه شان یاره جي خدای دې سید منیر ښه ساتي چې لکه زه به دا ووایم چې ما خپل تره ګڼي او زما ډېر عزت کوي او شکر الحمدلله داسې عقل منیر هم دی او چونکې هغه دي چې دي نه خو دومره دغه نشته خو دا خو لکه پښتانه دي هغه د خپل پلار هغه پکې شته سید منیر به زه داسې وګڼم چې څنګه بس دویم بدر منیر دی جي هغه ما د چې کله عمرې له تللی وم نو هغه ما له دومره خدمت کړی و چې تاسو ته ووایم نو تاسو به خدای شته چې دا راته چې فلم ته صرف د فرحان راغی یعنې دلبر منیر او سید منیر راغی سید منیر هم فلمونه کړي او دغه هم کړي فرحان چونکې لکه بدر صاحب دا نه غوښتل چې دې فلم ته راشي د دې نه مخکې چې لکه زه به هلته تلم راتلم زما ډېر تګ راتګ و دې سره به زه ناست پاست وم په کور کې یو ځله به سنګیت ته راغلی و نکاح فلم دپاره جي بطور هیرو یې دی هغه دلبر منیر هغه دغه خو په دې کې یو خو چې بدر صاحب زه خامخا لکه د هغې هم ښکلی شکل او صورت بیا جي سید نور ورپسې هم راغلی و ګونګټ فلم کې چې لکه کم بیا چې ارباز خان کړی نخې کړی هغه هم ښه کړی زموږ واده یې هغه کار بیا هغه وکړو چې بیا په دغه کې په بدر صاحب ړنه و چې دی په فلم کې کار بیا په امانت فلم کې فرسټ هیرو لکه هغه شته په سولو هیرو په نسیم صاحب د خدای وبخښي هغه په هغه کې هغه شته خو دا د اردو فلم و د امانت جي پښتو فلم پښتو فلم و بدر صاحب پکې و او دې د ارباز خان په ځای هغه کار هم بیا جي ارباز خان وکړ نو چونکې دې لکه بدر صاحب داسې لوی کړی و لکه علي لکه د ډېر په دغه کې ساتلی و ډېر پایه عزت کې ساتلي او ډېر خیال به یې پرې ساته لکه هغه دا نه غوښتل نور بچي چې دي دوه عدنان هغوی فلم ته نه دي راغلي هغه یې ښه تعلیم یافته دي سبقونه ویلي هغوی ښه تعلیم کړی بدر صاحب په خپلو بچو ښه تعلیم کړی تاسو ته ما مخکې وویل چې بدر صاحب د تعلیم ډېر دغه به یې کوو که نه ډېره توجه به یې وکړه خپله بې تعلیمه وه نو ډېر ارمان به یې وکړ چاته به یې چې تعلیم 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 او تعلیم ښه خبره ده چې څوک د ده د وړومبی کور والا چې وه دا د ده د خپلې کورنۍ نه وه دا جي د دې د کورنۍ نه وه خپلې نږدې خپلې او دا دویمه چې وه دا د په کراچۍ کې دویمه جي په کراچۍ کې کړې دي جي بیا د کراچۍ نه دی بیا راغلی دغه ته لاهور ته او کراچۍ کې خو د سند خلک مې سندیان هم یو د پنجاب خلک مې نو دا پنجاب سره تعلق لري دا جي دا هغه ځای لکه اربابان غونډه کې د کراچۍ څنګه چې زموږ د ارباب جهانګیر صاحب دي که نه داسې دغه خاندان دی او دوی خپل بیا په لاهور کې د دوی هم لکه دغه وادي د فلم کې د نړو که نه فلم نه فلم نه بار و جي دا بس کوی نه لو سټوري غونډه کې د مینې واده جي بالکل بدر منیر صاحب باره کې ډېرې خبرې کېږي وایي یاره دا ځینې خبرې داسې دي چې دا وضاحت غواړي د ده به فلم ساین کو نو پیسې به یې دغه ښځې اخیستې او دله به یې پکې پیسې نه ورکولې بیا چې کله بدر منیر صاحب وفات شو نو د هغوی لکه دلته د راوړو مسله خو تاسو کړي وه چې یاره د هغه بیا خرابېدو که نه ګرمي دغه وجه وه نور څه وجه نه وه دا خلک دا خبرې کوي چې اکثر لاهور ته لاړ شم چې بدر صاحب چې کوم دی نو ډېر زیات ټینشن جوړو او د کور والا د لاس زیات په ټینشن کې دا دروغ دي که رښتیا دي اصل کې چې دا خبره رښتیا ده خو یو کور چې جوړېږي که نه یو دغه جوړېږي پراپرټي جوړېږي یا څه جوړېږي سړی ځان نه څه جوړول غواړي نو هغې په شا باندې د ښځې لاس یو کامیاب سړي شاته یو کامیابه ښځه نو هغې چې دا کړي چې بدر صاحب
ما ته په خپله دا کیسه کړه چې کله چې د کراچۍ نه راغله نو دوی یو دغه دې کور ته مخامخ یو ګلي د شهزاده سټریټ بدر صاحب په خپله خبره کوي چې د نالۍ اوبه به لږې سیوا شوې نو ما کره به راتلې ما به کار کو ما به د پیسو تپوس نه به ما خپل کار سره کار و ما نه به پیسو تپوس چا به راکړي چا به رانه کړي ده خو به ډېرې پیسې ګټلې که نه چې ډېر فلمونه به یې کول ځکه چې زمونږ عیاشي چې په مردان کې 15 سلیماګانې وو نو داسې اختر به راغی چې په 15 غوڼه به د بدر صاحب شوټینګ و او موږ به داسې چې ته ولاور ته لړو که نه جي په خدای یقین کېږي په ټوله ورځ کې به بدر صاحب موږ سره لاس جوړېدو ته نه ملو شي اکثر په کیمره کې دغه کې به اشاره وکړه په خیر علي په سترګو کې دومره به مصروف وځي نو بیا دې لکه بدر صاحب په خپله دا کیسه ماته کړې چې کور کې به ناست و ما ته به وایي چې یاره دغه شان دغه مې د جمیل نوم و بیا د سانډوم و د همزولف و د بدر صاحب جمیل پښتون پنجابي پښتون د کوواټو علاقې و ملاور کې اوسېده چې او بدر صاحب د دې کور والا کور یې دي کړه په ده باندې واده وه بیا هغه چې په طور یې دغه ځان سره اول یې دغه که بیا والا کور هم ورکړه بدر صاحب کور والا هغه بیا دې سره سیکرټري شو ورسره نو ټولې پیسې به بیا هغه ځان ته دغه کولې بل د بدر صاحب په کړکۍ باندې خو بدر صاحب پاڅېده که نه بدر صاحب به د خپلو پیسو تپوس نه کوو نه به چا سره توی کوله چې یاره دونه پیسې او ما لګې نو بیا دې دا خبره راکړه چې دواړو ته شریک شو چې یاره د ده به دونه پیسې 2 لک روپۍ فلم ورکوي پیسې به موږ له راکړي سانډوي به وي نو پیسې به ښځې اخېستې دا خبره صحیح ده پیسې به هغې اخېستې ښځې بیا لکه دا خبره هم بدر صاحب پکې ودله کړې وه چې ما ټول والا ټي وي واخېسته په هغه وخت کې ټي وي اخېستلم یو غټ شي و که ما دوی چې دا کوم چې دا ما پیسې جمع کړې وې دا مې ټي وي واخېست هغه د هغه کنوینس پیسې چې کومې او هغه به هغه جیب کې اچول بدر صاحب جیب کې وجي بس هغه وجي د سره دغه شو که نه اسسټنټ شو که نه دې سره بس د دغه شو سیکرټري شو که نه پیسې بیا هغه اخېستې و کور والا به ورته وایي چې دونه پیسې لي او دغه ته هم ټولو څوک به ساین له راتله فلم ساین کېدو نه ځای ته به راتله ځکه چې دلته بیا ټول سکرپ هم خو چې یاره دا سکرپ دی کوې نه کوې نو هلته به بیا دې پیسو دغه هم کړو چې یاره موږ له به دونه پیسې راکوې تاسو موږ له بیا راکوې او په دې وجه یې دا دغه کړو چې بدر صاحب اوس تاسو یاد شي په یوه ټایم کې چې کله بیا د اربخ کې دي جوړي را روانه نو دې دواړو دغه شروع کړي که نه نشې شروع کړې وه نو په هغې کې هم دي لکه ده به پیسې میسې دغه کولې نو هغې به بیا لکه پوره لاس ایښی دی په ده باندې بدر صاحب باندې د هغه خراب کور نه بیا بدر صاحب چې کوم کور کې اوسي اوس په علامه اقبال ټاون کې په هما بلاک کې 628 نمبر کور او دا هم دغه خبره چې بدر صاحب کور هم 628 دی او د ګاډي نمبر هم 628 دی او اوسه پورې بدر صاحب نه چا دا هم هغه ته اعزاز حاصل و چې دلته چا شناختي کارت تپوس کړی نه چا ودرولې ټریپک والا نه دا هم بس یو او بل چې مونږ ما چې کله په فلم دا کتاب لیکلو تلم به نو بیا به د ډېرو خبرو نه خبرېدمه دا لیلا شاهین یو اداکاره ده نو ما ته چې وایي چې دا لیلا شاهین چې وه نو دا د بدر منیر په اوښي واده وه د ښځې په رور باندې او د هغې نه یو زوی مو او هغه بیا لاړو دوبۍ ته او هغه د دوبۍ نه واپس رالو یا که راغلی نو هم خپلې ښځې سره نه دی میلاو شوی او که مثال نه دی راغلی نو د دې ښځې او د دغه بچیانو تپوس نه دی کړی دا خبره صحیح وایي دا صحیح ده دا خبره صحیح وایي نو هغه بیا بله ښځه وکړه که څه نو بس هغې نه خو بیا خبر نه خو دې نه خبرې یم هلکه دا لیلا شاهین د ده بلکل دا واده کوم وخت کې شوی و دا خو چې د دې خو ډېر وخت دا خو تقریبا 88 خواوشا خبره دی د هغې نه پس هم دی په فلمونو کې کار به یې کوو جي بلکل ډېر وخت بس هغسې موده تېره کړه او بیا هغه لیلا شاهین پته لګي چې بیا څه شوه نو بس هغه جي شکر دی تاسو ډېر تحقیق کوئ زه لاړم ډېر وګرځېدم یاره هسې یو کار دی ډېره ښه ښځه وه زما سره یو ملاقات شوی و بس ما چې دا کتاب لیکلو نو ډېر عزت یې زما کړی و او ډېر په احترام ما سره هغې خبرې اترې کړي وي یو لیکوال په حیث ما له ډېر قدر عزت را کړی ډېر قدر د هغې نه پس بیا چې دی نو دا د بدر منیر صاحب دا زامن چې اوس دي که نه دې وخت کې دی څه کوي دا دلبر منیر فلمونو کې نه اخلي فلمونو کې چې نه اخلي اوس هغه پنجابي فلمونو کې هم کار کوي پښتو فلم کې شاهد خان خامخا یو فلم کې اخلي جي
او کردار داسې ورکوي چې لکه موږ ورته وایو چې دا کار مه کوه ځکه چې ستا پلار کوم کار کړی نو هغه یو نوم پیدا کړی هغه نوم وله مه خرابوه او دا دوه نور زامن چې دي خپل بزنس کوي څوک دلبر خو دا دغه پراپرټۍ بزنس هم کوي او سره فلم هم کوي او فلم هم د چوکیه غونډه کې کوي او جی او دا نور زامن یې بس خپل روزګار دا نور خپل روزګار کې دا موبایل روزګار کې بل چې تاسو ته ما خبره کوله چې بدر صاحب اوس کم کور دی چې 128 درې څلور کورونه دي نور هم غشتو دي کور والے بدر صاحب په پیسو او بیا دې سره یو کمرشل پلاټ او تاسو به اوس لیدلی چې درشه هغې کې دوکانونه یې په کرایه ورکړي هغه دوکانونه د پاسې هم دي بیا کرایي به دي هغه شته دوکانونه د پاسې دي بیا یو لوی هال جوړ کړی و بدر صاحب د خدای په زه چې لاړم ما ته یو ځل وایي چې دا حال دی بس دا ما جوړ کړی و چې کله فلمونه نه دغه شوم بیا تاسو راځئ دلته به ښه میدان ناست وي ګپې شپې به لګو هغې سره خوا کې وړي کچن هم جوړ کړی و زه به له پخلي مخلي تیاروم نو چې ډېر ملنسار او ډېر دا هلته چې کوم جیدات شو که نه نو هغه هم دغه زامن ښځې هغه ټول هغې په خپل نوم کړي وي ټول د دې سوات والا د دې هغې پکې نو کړي ما دا یو خبره اورېدلې وه چې په ژوند باندې دی دې زامنو ته نه پرېښود او دا خبره سره تعلق ته نه پرېښود نه پرېښود دا خبره چې همداسې ده چې بلکل جاوید صاحب دا د خبرو دا سلسله به انشاءالله جاري ساتو نن دپاره هم دومره بس دي ځکه چې تاسو سره خو د بدر صاحب دومره کیسې دي او دومره وخت تاسو تېر شوی دی په یو ځای که نه چې نه د خبرې ختمېږي او نه دا انشاءالله دویم ملاقات کې به کښېږي ملګرو د دې پروګرام بله برخه به ارومرو چې دی نو ګورې اورې ځکه چې په دې کې به هغه خبرونه مونږ او تاسو خبرېږو د جاوید یوسفزي صاحب د وینا په رڼا کې که نه جاوید یوسفزي صاحب ډېره مننه الله ګران شي خوشحاله اوسئ السلام علیکم